د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو افغانانو پر ضد شوم او خاینانه پلان رسوا شو. یو ځل بیا د جګړې تیاری روان دی. پاتې معلومات همدلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. عبدالغفور لیوال لیکلي بیا یې وایم چې دا ځل نړیواله دسیسه پراخه ده او ټوله تاریخي افغان جغرافیه یې تر خپل تور سیوري لاندې راوستلې ده. په ساده ټکو د جهل و جنګ شیشکۍ هر هغه ځای وزرې غوړولي چې افغانان پکې اوسېږي. تر ډیورنډ پورې غاړه پر ټوله افغان میشته خاوره د ترهګرۍ څپې پراخېږي. د ترهګرو خوځښتونه د تل په شان مدیریت شوي او سناریو شوي خوځښتونه دي چې بیا وروسته د دوی پر ضد د عملیاتو په پلمه د پښتنو پاتې آبادۍ ویجاړې کړي. سرچینې یې ورولوټي، د سر سړي ورووژني، ورک یې کړي او د ملت پالنې ملي ځواکونه یې تباه کړي. تراژیدي بیخي ژوره ده. د پښتون ژغورنې د ولسي پاڅون په وړاندې اقدام تر دې پرته بل ډول ممکن نه و. دا ځل یې د پښتنو دودیزه او شاوخوا یوه پیړۍ زاړه ملتپاله ګوندونه هم ټوټه ټوټه کړل او د پښتنو د ولسي ویښتابه شعور د ماتولو لپاره یې یوه نوې خونړۍ برید ته په دې نامه لاره هواره کړه چې دلته ترهګر راغلي او باید وځپل شي. دا لوبه تر هغه وخته سناریو شوې او تر مدیریت لاندې ده چې یوازې په پښتون میشته یا بلوڅ میشته خاوره کې اور بل وي. عجبه د چاودنې، یرغمل، نیونې، وژنې، ترور او ټولې بدې پیښې یوازې په پښتون میشته سیمو کې او د اسلام په نامه روانې دي. په سند و پنجاب کې کراره کراري ده او اسلام ژغورنې ته اړتیا پکې نشته. د اسلام آباد لخوا د اسلام لوبونې یو بل فصل په افغان میشته خاوره رابر شوی دی چې د ډیورنډ کرښې دواړه غاړې ولسونه یې قربانیان دي. حل لاره هم شریکه ده. ولس باید ویښ شي، خلک باید خبر شي. که ټول افغانان د دسیسې له ژورو خبر کړل شي او ویښتیا ته یې لار هواره شي، کلک باور شته چې دسیسه ناکامیږي. د پښتون ژغورنې ملي غورځنګ او هر بل ملتپال خوځښت چې له ولس سره ولاړ دی باید وژغورل شي، ملاتړ یې وشي او ټول په ګډه په یوه لوی ځواک بدل شي. هر افغان روښان فکر ته بویه چې له دسیسې څخه پرده پورته کړي او ټول افغان ولس پر دې ګواښمنه لوبه پوه کړي. د ولس پوهېدل، راویښېدل، یووالی او د ملتپالو ملاتړ یې اړیکې یوازې حل لار ده. بله لار نشته.